وښیي چې د یوه زوی بیا یې لور وروره قرباني ورکړي. که دا واقعا دوی مبارزه وطن دپاره کوي، خو اول مبارزه خلک د کور نه شروع کوي. دوی د کور نه ته ماته یو وښیه، زه بېسواده، دوی زمن پی ایچ ډي والا، زه وروره در په دره، دوی لورګانې ماسترانې، زه وروره نه د ماشین خرڅوم، لوبیا خرڅوم، اوس د سړک په سر یو دیګي کې مې اچولي دي وروره، زه یې خرڅوم. دوی وروره کشمش رستورانونه مختلفه مجلل وروره لوکس کاله وکړي. د دوی باور وکړه چې خالد انواري خلاص کړي، د دوی 2 جوړې کالي زما د 6 میاشتو وروره نه ده نفقه ده د کور. 2 جوړې کالي د دوی د ما د 6 میاشتو نفقه ده. خو دا د ما وروره برخه شوه. اخر یې کوم دغه ځي ته زه راوستلم. زما ګټه پکې څه ده؟ د ملت په حیث باندې 20 کاله دې جګړه وکړه، دې نه دې مخکې مو کړه، ما ته یې ګټه نشته. ګټه یې څه وکړه؟ د ګوتو په شمار ګټه یې ویوړله. دغه خلکو په جمهوریت کې هر یو یې د جګړې لپاره که ما مقاومت کړی، موږ جنګ کړی او موږ جهاد کړی، هر یو 380 میلیونه افغانۍ به یې د کال اخیسته. تخمینه 8 میلیارده 8 میلیارده افغانۍ د ما دې ځناور څه خبره ده چې ما مقاومت کړی، ما جنګ کړی ده. وروره زه نه غواړم قهرمان، زه قهرمان لرم. قهرمان د ما هغه جوالي ده چې وروره نه د کراچۍ په لاس کې ده، وروره ځي د خپل اولاد ته نفقه پیدا کوي. قهرمان د ما هغه موچي ده چې وروره ناسته خلکو ته وروره بوټان ګټي، خلکو ته خدمات وړاندې کوي. په ټوله نړۍ کې موچي به پیدا نه کړي، د ما په افغانستان کې په هر کوڅه کې 2-3 ناست دي، دومره وروره ایسته اچولی نه شو. په دې ټول اروپا کې باور وکړه که ما یو موچي لیدلی نه پېژنم چې دا موچي وایي چې شته دلته. اصلا هغه لغات ما سره نشته. که دلته وروره چا نه پوښتنه وکړم چې موچي هغه لغات نه پېژنم چې موچي وایي چې شته. اما زما په وطن کې وروره هغه خلک دي چې خدمات وړاندې کوي، داسې شي نه مجبوریت. اما دغه شي ته موږ کار نه کوو، نه په اتفاق هستئ، نه اتحاد لرئ، نه بل لرئ، او طالب ته تاسو په خپله مشروعیت ورکړی. همدغه ستاسو ماشاءالله الحمدلله خدای پاک دې دغسې تاسو وروره بې اتفاقه لري. د تاسو بې اتفاقي به وروره دغه طالب په محاکم کې بله ورځ نړیوال به په رسمیت وپېژني، بیا کښېنه وروره. د تاسو بې اتفاقي د تاسو